کال 1954 د امریکا د لوسویلیا ښار یو عام ماښام و. یو 12 کلن هلک د یو دوکان مخې ته خپل نوی سایکل ودروو او دوکان ته ننوتو. خو چې بیرته راووت سایکل نه و. هغه حیران او پریشانه شو او بیا په غوسه شو. نږدې پولیس تاڼه وه، په منډه ورغی او د ډیوټۍ افسر ته یې وویل زما سایکل چا پټ کړی دی او کله چې زه غل ونیسم زه به یې ښه درځوم. افسر لږ وخندل او ورته یې وویل زه یا که ته رښتیا غواړې څوک ووهي نو اول باید د سوکانو چل زده کړې. دا هغه جمله وه چې د دې هلک ژوند یې بدل کړو. له همدې ځایه د کلای د باکسینګ سفر شروع شو او همدا هلک وروسته د دنیا لوی محمد علي شو، د چا په لاس چې په زرګونو امریکایانو اسلام قبول کړو. 19 جنوري 1942 لوسویلیا کینټکی امریکا، اصلي نوم کاشیس مارسلس کلای جونیئر. ماشومتوب یې د غربت په حالت کې تیر شو او تر ټولو لوی زخم د نسل پرستۍ پیغورونه وو. په هغه وخت کې په امریکا کې تورو خلکو ته د دویم درجې خلکو په سترګه کتل کېدل. په هوټلونو کې دننه تګ منع، په سکولونو کې سپکاوی او د کوڅې پیغورونه دا هره ورځ وو. د 12 کالو چې یو ورځ ترې چا سایکل پټ کړو پولیس ته ورغی او په غوسه کې یې وویل غل به نیسم او درځوم به یې. پولیس افسر چې باکسینګ ټرینر هم و ورته وویل اول سوکان وهل زده کړه بیا غل وهه. دا شیبه د کلای د ژوند اولنی موړ وګرځېد. کلای باکسینګ شروع کړو. د هغه په ټریننګ کې تیزي، مهارت او غیر معمولي عزم ښکاره کېدو. په 1960 کې صرف 18 کالو په عمر کې د اولمپیک د سرو تمغه وګټله. دا د یو تور نسل ځوان لپاره په امریکا کې د عزت اولنی لوی موخه وه. په 1964 کې صرف د 22 کالو په عمر کې د دنیا هیوی ویټ چیمپینشپ وګټو. د هغه سټایل مختلف و، چټک، لچک لرونکي او د اټکل نه بهر. هغه به ویل فلاټ لایک ا بټرفلای سټینګ لایک ا بی، د بلبلکې په شان الوزه او د مچۍ په شان ټک ورکوه. په همهغه کال کې د کاشیس کلای په ژوند کې یو ډیر لوی بدلون راغی. په امریکا کې هغه وخت د نیشن اف اسلام په نوم یو تحریک ډیر مشهور شوی و. دا تحریک د افریقایي نسل امریکایانو د حقوقو لپاره کار کوو. دوی به تورپوستي خلکو ته د عزت، ځان پیژندنې او د خپل اصل لور ته د ستنېدو پیغام ورکوو. محمد علي چې هغه وخت کاشیس کلای و د همدې تحریک له مشرانو سره وکتل. دوی ورته وویل تا ته الله یو استعداد درکړی دی، خو دا استعداد د دنیوي شهرت دپاره نه بلکې د حق دپاره دی. ته د خپل غلامانه نوم نه خلاص شه او خپل اصل وپېژنه او د الله دین ومنه. دا خبرې د کاشیس په زړه کې د اور په څېر بلې شوې. هغه د اوږد سوچ او لټون وروسته اسلام قبول کړو. د خپل پخوانی غلامانه نوم کاشیس کلای پرېښود او نوی نوم یې واخیست محمد علي، یو نوم چې د عزت، ایمان او ازادۍ نښه وه. کله چې دا خبر خور شو دنیا حیرانه پاتې شوه. امریکایي میډیا یې سخت مخالفت وکړو، ځینو یې بایکاټ وکړو، حتی ډېرو ملګرو هم ترې مخ واړوو. خو محمد علي په ډېرې زړورتیا سره وویل کاشیس کلای واز مای سلیو نیم، I didn't choose it and I don't want it. کاشیس کلای زما د غلامۍ نوم و، ما نه دی ټاکلی او زه یې نه غواړم. دا هم زیات کړل چې زما لپاره دا د ایمان خبره ده. زه به د الله د دین لپاره هر څه قربان کړم که ټوله دنیا زما خلاف شي. په 1960 کې د امریکا حکومت محمد علي ته رسمي بلنه ورکړه چې پوځ ته ورشي او د ویتنام جګړې ته لاړ شي. دا هغه وخت و چې امریکا د ویتنام په جګړه کې ډېره ژوره نښتې وه او هر ځوان ته به یې د پوځ لیک لیږه چې باید جګړې ته لاړ شي. کله چې محمد علي ته دا لیک ورسېد هغه ټولې دنیا ته داسې وویل چې دا خبرې تر ننه د تاریخ په پاڼو کې ژوندۍ دي. I do not have any quarrel with them ویتکانګ. زه له هغه ویتکانګ خلکو سره هېڅ شخړه نه لرم. د صفا وویل زه ولې هغه خلک ووژنم چې له ما څخه زرګونه میله لرې دي. کله چې زما په خپل هیواد کې خلک ما انسان نه ګڼي، زما حقونه نه راکوي او زما د رنګ له کبله ما سپکوي. دا خبره یوازې یوه جمله نه وه، دا د ضمیر غږ و. هغه پوهېدو که دا انکار وکړي نو ټول ژوند به یې بدل شي او همداسې وشول. د دې انکار قیمت ډېر لوړ و. د نړۍ د هیوی ټایټل ترې واخیستل شو. د 3 کلونو لپاره د باکسینګ سخت بندیز پرې ولګېدو. د درنو مقدمو او د جیل خطره ورسره شوه. د لکونو ډالرو مالي زیان وشو. د خلکو مخالفت او د میډیا سخت بریدونه پرې وشول. خو بیا هم محمد علي د خپل زړه خبرې ته وفادار پاتې شو. هغه ویل I would rather lose everything but never go against my beliefs. زه به هر څه له لاسه ورکړم خو د خپلو اصولو خلاف به ونه کړم. د په دې خبره ځان ثابت کړو چې عزت او ایمان د مال او شهرت نه ډېر مهم دي
او همدا د هغه د شخصیت تر ټولو لوی درس دی چې ترننه دنیا ورته سلام کوي. په 1980 کې د 3 کالو اوږد بندیز وروسته محمد علي ته بیرته د باکسینګ میدان ته د ستنېدو اجازت ورکړی شو. ټوله دنیا د دې ورځې انتظار کوو، ځکه خلکو لیدلو ته تږي وو چې آیا هغه زوړ علي بیرته راغلی دی که نه. خو کله چې هغه رینګ ته قدم کېښود، خلکو ولیدل چې محمد علي یوازې بیرته نه دی راغلی، هغه پخوا نه هم زیات قوي، تجربه کار او هوښیار شوی دی. په 1994 کې د نړۍ د هیوي ویټ تر ټولو مشهوره مقابله ترسره شوه، رمبل ان د جنګل. د مخالف لوبغاړي نوم جورج فورمن و، یو ځوان، طاقتور او د ټولو په نظر کې ناقابل شکست باکسر. خلکو باور لرلو چې فورمن به علي په 100 راونډونو کې مات کړي، ځکه هغه ډیر سخت ګزارونه وهل. خو محمد علي د نړۍ مخې ته یو نوی تکنیک ښکاره کړو، روپ اډاپ. د ځان د رسو سره ټینګ ونیو، د فورمن ګزارونه یې په خپلو لاسونو او بدن برداشت کړل او په عین وخت کې خپل طاقت استعمال کړ. کله چې فورمن ستړی شو، علي د بجلی په شان چټک ګزارونه وکړل او هغه یې پناه کړ. دنیا حیرانه شوه، دا یوازې یو بری نه و، دا د عقل او صبر بری و. په 1915 کې بله تاریخي مقابله وشوه، تریلا ان منیلا. دا د علي او د هغه پخواني لوبغاړي جو فریزر ترمنځ دریمه مقابله وه. دواړو مخکې یو بل ته یو ځل ماتې ورکړې وه او دا مقابله د فیصلې مقابله وه. رینګ کې دننه ګرمي دومره زیاته وه چې دواړه لوبغاړي د خپل ټول ژوند تر ټولو سختې جګړې سره مخامخ وو. څوک پسې څوک، خوله، وینه او ستړیا تر وروستنۍ شېبې پورې وه. جګړه دومره سخته شوه چې د فریزر کوچ د وروستني راونډ نه مخکې د هغه جګړه ودروله، ځکه هغه نور د دوام توام نه لرلو. محمد علي وروسته وویل، "It was the closest things to dying that I have ever experienced." دا د مرګ تر ټولو نږدې تجربه وه چې ما کله کړې وه. محمد علي باکسینګ یوازې د شهرت او پیسو دپاره نه و کړی، بلکې د دا میدان د یو لوی پیغام د رسولو دپاره استعمال کړو. دا پوهېدو چې د هغه نوم او مخ د نړۍ هر ګوټ ته رسېدلی دی، نو د پرېکړه وکړه چې دا شهرت په د خیر او حق دپاره استعمال کړي. هغه د زندانونو دروازې وټکولې، د بندي کسانو مخې ته کېناست، هغوی ته یې د ژوند نوې هیله ورکړه. محمد علي غریبانو او بېوسه خلکو ته ورغی، د هغوی کیسې یې واورېدې او د خپلو شتمنو لاسنیونکو ملګرو له لارې یې مرسته وکړه. د اسلام د مینې، ورورولۍ او انصاف پیغام یې داسې ورسوو چې حتی د دین نه خبر خلک هم متاثر شو. د تل ویل چې اسلام یوازې د عبادت نوم نه دی، دا د انصاف او د هر انسان د حقونو دین دی. محمد علي یوازې په امریکا کې نه، بلکې د دنیا په ډیرو سیمو کې د حق غږ پورته کړو. هغه د فلسطیني ولس ترڅنګ د اسرائیلي ظلم پر وړاندې ودرېد، د هغوی د ازادۍ غږ یې دنیا ته ورسو. په افریقا کې چې کله د لوږې سخت حالت راغی، نو محمد علي خپله تګدو وکړه او هلته یې د خوراک او درمل مرسته ورسوله. د یو مشهوره خبره وکړه چې تر نن هم د زرګونو خلکو دپاره الهام دی. Service to others is the rent you pay for your room here on earth. د نورو خدمت کول هغه کرایه ده چې تاسو یې په دې ځمکه کې د خپلې کوټې دپاره ورکوئ. یعنې د ژوند اصل هدف دا نه دی چې یوازې ځان ته څه وکړئ، بلکې د نورو خدمت وکړئ، ځکه دا د دې دنیا د اوسېدو رښتونی قیمت دی. په 1980 کې د کلونو له سختو مقابلو وروسته محمد علي پرېکړه وکړه چې له باکسینګ نه ریټایر شي. د په رینګ کې هر څه ثابت کړي وو، د دنیا اتل، د خلکو هیرو او د حق غږ. خو د ژوند په رینګ کې دته لا ډېرې مقابلې پاتې وي. یوازې 3 کاله وروسته په 1984 کې تقدیر یوه نوې ازموینه ور په برخه کړه. محمد علي د پارکینسن په ناروغۍ اخته شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې ورو ورو د بدن حرکتونه او خبرې کول خرابوي. ژبه یې درنه شوه، لاسونه یې رپېدل او د هغه لپاره چې ټول عمر یې په تیز رفتار او زور تیر کړی و، دا یو لوی بدلون و. خو محمد علي هېڅکله شاته نه شو. د دې ناروغۍ سره د یو نوي لوبغاړي په شان مقابله شروع کړه. په لویو غونډو کې به حاضرېدو، خلکو ته به یې د ژوند هیلې او جرأت پیغام ورکوه. ده ویل، ځکه د پارکینسن ناروغي لرم، خو زما زړه او ایمان لا اوس هم قوي دی. د خیر کارونه یې بند نه کړل، خیرات، مرستې، د ماشومانو او غریبانو ملاتړ او د امن پیغام خپرول یې دوام لرلو. د دنیا په هر کونج کې د سولې، ورورولۍ او مینې خبرې وکړې. په 2002 کې محمد علي د افغانستان سفر وکړو.
دا هغه وخت و چې د جګړو د اړیکو د خرابوالي له امله د مغربي دنیا او د اسلامي دنیا ترمنځ فاصله ډیره شوې وه. علي غوښتل چې د خپل شخصیت او شهرت له لارې دا فاصله کمه کړي، د غلط فهمو دیوالونه ړنګ کړي او خلکو ته وښایي چې اسلام د سولې او محبت دین دی. د په دې سفر کې خلکو ته دا پیغام ورسو چې که موږ یو بل وپېژنو، یو بل ته غوږ ونیسو، نو دا دنیا به د ټولو دپاره ښه شي. د 2014 د جون په 3 نیټه محمد علي له دې دنیا څخه لاړ. د هغه د جنازې لمونځ کې زرګونه کسان د هر نسل او مذهب خلک حاضر وو. د نړۍ مشرانو، لوبغاړو او عامو خلکو ټولو وجړل. ټولو وویل محمد علي یوازې یو باکسر نه و، هغه د انسانیت هیرو یعنی اتل و. د محمد علي ژوند موږ ته دا درس راکوي چې په خپله اصلي پیژندنه پهر وکړه، هېڅکله د خپل ایمان او اصل نه شرم مه کوه. د حق دپاره ودرېږه که هر څومره هم دنیا مخالفت وکړي، ځکه حق تل پاتې دی. د زور او طاقت تر ټولو لویه معنی دا ده چې د کمزوري لاس ونیسي، د هغه ملاتړ وکړي او ورسره ودرېږي. He who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. محمد علي. هغه به ویل هغه څوک چې خطرې ته نشي مخ کولی په ژوند کې به هېڅ ترلاسه نه کړي. محمد علي.